پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي وای کله چې اذان سړی واوري سړی کله اذان واوري نو دا وای اشهد الله اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله دا دی ویل اوس دا وای رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبي دا کلمې دی ویلې وای غفر له ذنبه الله بستا ټول ګناوي در معاف کی پر دغه کلمه ویلو باندې نو لہذا د مسلم حدیث دا د الله رسول فرمایي چې اذان دی واورېدی اشهد الله اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله دا چې دی ویل رضيت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبي دا توري وایا د الله رسول فرمایي ستا به ټول ګناوي الله در معاف کی او بل خبره ده یو ورځ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ماپښین منځ وکي بیا خطبه وویل بیان یې وکي بیان چې وکي بیان کې هغه ډېر د قیامت علامې او نشانیان یې ذکر کړي چې داسې قیامت دی داسې به لویه ورځ وي سخته ورځ وي صحابه کرامو دومره وژړل چې د ټولو تر سترګو اوښکې وبهېدې چې دا ټولې چهرې ورباندې نودې سولې خیر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک چې کله بیان ختم کوي بیا وویل چې په تاسو کې که څوک پوښتنه کول غواړي پوښتنې اجازه شته وی کوي پوښتنې وکړي نو څوک په میلمانه راغلی وو څوک په وفد راغلی وو څوک په لباره راغلی وو نو پوښتنې شروع شولې پوښتنې چې شروع شولې مطلب بیا داسې ناولده خلک وو چې هغه به ناولده پوښتنه وکړله پوښتنه به د کولو نه وله د الله رسول فرمایي تاسو ډېرې پوښتنې مه کوئ بني اسرائیل الله پاک هلاکو په ډېرو پوښتنو کې زما امت هم الله هلاکوي په ډېرو پوښتنو کې با چې تا ته وویل سو حج پر تا فرض دی بالا خبرې پرېږده کلمه پر تا فرض د نورې خبرې پرېږده لمنځ و زکات روزه پر تا فرض د نورې خبرې پرېږده او که ته پر هر قدم پوښتنه کوې بیا به په خپل دین کې شکمن سي بیا به د الله په ربوبیت کې شک در ولویږي د محمد رسول الله په رسالت کې به شک در ولویږي نو څه داسې غیر اهمې پوښتنې وشوې پیغمبر علیه السلام خوا بده کړه پیغمبر علیه السلام په خشم سو په غصه سو دا څنګه پوښتنې دي حضرت عمر فاروق رالی پر دوه ځانو کښېنستی دا تحیات په شکل د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په پښو کې ولیا رسول الله رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبي مش په دې راضي یو چې زموږ رب چې دی هغه الله جل جلاله دی مش په دې راضي یو چې زموږ دین چې دی هغه اسلام دی او مش په دې راضي یو چې ته زموږ نبی یې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام غصه ختمه سوله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام غصه ختمه سوله یعنی ما تاسو ته ویل عزیزانو په دې کلماتو کې الله دومره لوی اثر یې دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام غصه په دې کلماتو ختمه سوله ورای ما درته ویلې چې کم سړی سهار و ماښام وایي پر الله دې حق دا دی چې الله به د قیامت پر ورځ تا راضي کوي کم سړی دا توري ډېر وایي د الله رسول فرمایي جنت در باندې واجب دی کم سړی چې دا توري ډېر وایي د الله رسول فرمایي زه به تا تر لاس نسم زه ستا ضامن یم جنت تر به دې بیایم د الله رسول فرمایي کم سړی دا توري ډېر وایي هغه به د ایمان په خوند باندې پوه شي د الله رسول فرمایي په اذان کې دې واورېدل بیا تا دا کلمې وویلې د الله رسول فرمایي ستا ګناوي به الله در معاف کی ستا ګناوي به الله در معاف کی څومره لوی لوی خبرې دي عاجزانو که زه نه خبره یم نو په دې کې د دین قصور دی په دې کې د اسلام قصور دی نه قصور زما او ستا دی چې ما او تا و دین ته مطلب شا چې د هغه ورګرځولې ده بیا روایتو کې راځي عاجزانو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک عجب سبحان الله یو داسې زوروره خبره ده موږ ته نه یو موږ په دعا کې بخل کوو په دعا کې بخل کوو کم امام چې د ځان دپاره دعا کوي دا جایزه نه ده امام چې لمونځ وکړي دا به نه وایي چې اللهم اغفر لی یا الله زما مغفرت وفرمایه اللهم اغفر لنا یا الله زموږ د ټولو مغفرت وفرمایه ولې دا خلک ستا پر دعا امین امین وایي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي اوس که زه دعا کوم زه ځان ته دعا کوم یا الله ما وبخښه یا الله ما ته معافي وکړي یا الله زما پلانی مشکل لري کې ټیک د دعا ده که یو سړی دا وایي چې یا الله پلانی بیمار دی ته شفای کامله ورکړي الله رسول فرمایي د ده سره ملایکه ولاړ هغه وایي الله و ده ته شفای کامله ورنصیب کړي یو سړی وایي الله پلانی قرضدار دی له قرضو یې خلاص کړي زه دا دعا وکم یا ته دا دعا وکړې د الله رسول فرمایي فرشته ورته ولاړ هغه د الله په دربار کې څه وایي وایي الله دی د قرضو څخه خلاص کړي یو سړی چې دی هغه دا دعا کوي چې الله
پلانی ژوندی لره په عمر کې برکت واچوه عمر یې دراز کا دا دعا د موږ وکړله د الله رسول فرمایي ملایکه هم دغه وایي الله پلانی ژوندی لره په عمر کې برکت واچوه عمر یې دراز کا اشه نو زه چې ځان ته دعا کوم دا به ډېر د قبلېدو ځای آیا که فرشته وم او تا ته دعا کوي ګورئ موږ بخیلان یو که نه یو په دعا کې الله یې ده و چاته موږ شش نه کوو دعا پلاني ته به دعا نه کوم پلاني ته به نه کوم پلاني ته دعا په دې وکړه چې ته و هغه ته دعا کوې و تا ته ملایکه کوي زه و تا ته دعا کوم ملایکه و ما ته دعا کوي در دې بیا بالا غټ کمال ستا او ستا څه خیال دی الله به د ملایکې دعا رد کړي ستا څه خیال دی الله به د ملایکې دعا وغورځوي قطعا یې نه غورځوي دا محمد رسول الله مبارک فرمایي بیا خبره ده رضیت بالله رب راله موږ راځي په دې خبره چې یا الله ته زموږ رب یې ولې هغه دا چې زه کله چاته دعا کوم او بیا یو ملایکه دعا و ماته کوي زه و چاته د ښه ژوند دعا کوم ملایکه و ما ته د ښه ژوند دعا کوي دا چا راوښول دا په دې چې زه د الله په ربوبیت راضي یم په دې راضي یم چې زما دین چې دی هغه اسلام دی په دې راضي یم چې محمد رسول الله زما نبی دی زه په دې راضي یم چې محمد رسول الله چې دی هغه زما څه دی زما نبی دی او موږ په دې خبرو راضي الله دې ویل اورېدل قبول منظور وکړي الله دې خپل احکامات د جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم طریقې را نصیب کړي الله دې موږ په دا د رښتیاو راضي کړي چې زموږ رب الله دی د رښتیاو دې الله موږ راضي کړي چې زموږ دین چې دی هغه اسلام دی د رښتیاو دې الله موږ په دې راضي کړي چې زموږ نبی چې دی هغه محمد رسول الله دی الله دې پر دې ویل اورېدل موږ ته د عمل کول توفیق راکړي پر دې تور دې الله مرګ راکړي چې موږ مرو دا وایي لا اله الا الله محمد